زه بیمار یم او بوډا م زه مړ کېږم. پخواني چې کوم بادشاهان هغوی به هم ځان سره کاهنان هم ساتل، ساحران به هم ساتل، فرعون هم دا ساتلي وو. ته داسې کار وکړه چې په ستا په دې علاقې کې کوم یو تکړه غوندې ماشوم وي، هغه ما ته راکړه، زه به ورته دا کهانت وښیم او سحر او جادو به وښیم او تا سره به ګرځي او ستا ملګرتیا به کوي. که چا در باندې ظلم کاو نو ستا سره به کلک ولاړي. هغې وی ټیک ده. نو هغه یو ماشوم ورکړه، عبدالله بن تامر یا تامر یا تامر، مختلف بعضی ضمه وي بعضی کسره وي د میم، تامر یا تامر. هغه به راته سحر به یاداوه د دې ساحر نه. خو یو ورځ دا د کور نه را روان دی او د ساحر طرف ته ور روان دی، په لاره کې ګوري چې یو اواز راغی او هغه اواز کې ډېر زیات اثر و، ډېر خوږ اواز و. دا ورنږدې شو چې دی کله یې غوږ ونیوه نو د باندې ډېر اثر وکړه، ځکه ته حق دینه حق کلام خپل اثر وي. دا نن چې کوم تاسو ګورئ تورات دی یا انجیل دی یا زبوري، نو دې کې هغه خوند او مزه نشته. هغې غټه وجه دا ده چې دا په اصل حالت کې پاتې نه دي، دوی پکې تحریف کړی دی او رد و بدل یې کړی دی. که تاسو قرآن ته غوږ کېږئ نو ډېره مزه به درکړي، ډېر خوند به درکړي، اثر به در باندې کوي، تر دې پورې چې څوک په ایمان نه لري کافر هغه ته هم خوند ورکوي. د مکې چې کوم سردارانو مشرکان و ابو جهل او نور، هغوی به هم د شپې راتله او د نبي پاک علیه الصلاة وسلام قرآن ته به یې غوږ کېښوده او هغې نه به یې خوند او مزه اخیستله، هغې به اثر کاوه. لیکن تورات او انجیل کې تاسو نن هم اورئ، هغې کې هغه مزه نشته، هغه اثر نشته، هغه خوند نشته، ځکه د آسماني کتاب پاتې نه دی. هغوی پکې تحریف کړی دی، تبدیلي پکې کړې ده، رد و بدل یې پکې کړی دی. نو دغه وخت چې دا حق دینو او فهمیون صحیح عالمو او صحیح انجیل ورسره، نو عبدالله بن تامر چې دا واورېده ډېر اثر یې ترېنه واخیسته او ورته به او دنه به دا انجیل زده کاوه. تاریخي روایاتو کې راځي او دا په صورت بروج اصحاب الحدود چې کوم ورته وي هغې کې مفسرین دغه واقعه بیان کړې ده. یو حدیث کې نبی پاک علیه الصلاة وسلام د دې وضاحت کړی دی. نو دغه ماشوم به لاره کې د راهب ته راته او د راهب نه به انجیل زده کاوه او بیا به ته بادشاه ته به ورته د بادشاه خوا کې چې کوم ساحر و هغه نه به یې سحر زده کاوه، لیکن هلته ویسې ټایم پاسې یې کاوه. د ده په زړه کې د انجیل اثر وکړ. وقت او زمانه تېرېدله. روایاتو کې راځي چې یو ځل داسې وشو چې په دیزي کې یو غټ اژدها او یو غټ خامار یو بلا پرته وه، لوی حیوان و، ټول خلک نه پریشان و. دی عبدالله بن تامر دا سوچ وکړه چې اوس وخت دی، زه به د الله نه سوال وکړم چې الله که چېرته دا فهمیون په حق ای نو د هغه چې کوم کلمات دي او انجیل هغه په دې باندې دم کوم، که چېرته دا مړ شو ختم شو نو معلومه به شي چې دا فهمیون په حق دي. هغه چې دا وکړل، د الله اذکار یې وکړل، دعا یې وکړه، مونځ یې وکړه، خاص ذکر د انجیل نه وکړه او چې په هغه اژدها او بلا باندې وردم کړل نو هغه الله تعالی مړه کړه، ختمه شوه، خلک خوشحاله شو. بادشاه ته دا خبره ورسېدله، هغه هم خوشحاله شو، دغه خو لکه چې غټ ساحر شو. تاریخي روایاتو کې راځي خلک پرې رامات شول چې لکه دا خو دومره کمال والا سړی دی او د په دم کې اثر دی. خلکو د به علاجونه شروع کړل، څوک ړانده وو هغه الله تعالی ښه کړل، څوک بیماران وو هغه الله تعالی ښه کړل. وایي د بادشاه یو ملګری بادشاه سره به کېناسته، هغه په سترګو ړوند و، هغه راغی ورته وایي چې ما ښه که درته وایي، هغه درته وایي زه خو ده ورته ویل چې ګوره زه ښه کول نه شم کولی، ښه کول خو الله تعالی کوي، الله څوک دی، هغه زمونږ او ستاسو د ټول کائنات رب دی. او د انجیل چې کوم عقیده وه هغه ورته بیان کړه، صحیح دین یې ورته بیان کړه. که ته چېرته الله ومني او ایمان راوړي نو الله تعالی به دې سترګې مروغې کړي او الله به ښه ژوند درکړي. نو هغه ایمان راوړه، الله تعالی هغه روغ کړه، سترګې ټیک شولې، هغه لاړه بادشاه ته. بادشاه حیران شو چې دا سترګې د کوم ځای نه؟ وایي دا خو هغه ماشوم زه دم کړم، ماشوم یې راوغوښته چې ماشه ته خو ډېر غټ ساحر شوی وي. نه نه سحر مهر نه دی، دا خو ما صحیح دین چې کوم انجیل دی هغه قبول کړی دی. او عیسی علیه السلام
زمون پیغمبر دی هغه پوه شو چې خبره قرآن ده ځکه دا خو په يهودیت او د نصرانیت او د دې خبرونه غلې شه او دا خبرې مه کوه دوی ته چې نه دا خبرې به زه کوم نو خبره داسې شو چې بادشاه د سره دشمنی شروع کړه بادشاه خو اول هغه خپل کس چې کوم وزیر و هغه ته وایي چې ته دا الله پرېږده او ما ته خدای وایه نه نه زما رب بل دی ویښه الک رب سوایا زما نه علاوه ستا بل رب هم شته او که نه ستا هم رب دی او ستا د پلار نیکم رب دی او د کائناتو رب هم دی او ته خو پرون راغلی او سبا به ختم شي الله تعالی ازلي او ابدي دی همیشه و همیشه به وي هغه بیچاره قتل کړ خپل ملګری قتل کړ چې کله ته په حق دین شي نو کور کې به مخالفت شروع شي ملګری به نه جدا شي پریشان شو چې دا څه چلو شو به دې ماشوم ته وایي چې ګوره ما نشه نه منع کېدی که نه منع کېږي زه به قتل کړم وایي زه الله منم او د الله تعالی چې کوم رسول دی عیسی علیه السلام هغه منم او هغه حق دین دی دا خو یهودیو د خو دشمنی و هغه سره نو بادشاه سوچو کې وایي دا کس چې کوم دی دا ماشوم دا اسی پاسې نه مړ کړو چې کمرې کې مړ کو او بندې مړ کو دته داسې یو مرګ په کار دی چې خلق نه عبرت والي تاریخي روایاتو کې راځي یو حدیث کې مرাজি وای بادشاہ د سره 50 کسان کړل او 50 فوجیان کړل او هغه ته دا حکم وکړ چې دا غر ته وخیجوي او د غر نه راوغورځوي دا زری زری شو ټوټي ټوټي شو خطرناک مرګ باندې مرشي د خلق نه عبرت واخلي وای چې کله غر ته وختل او دا 50 فوجیان ور سره و دی راغورځراوه وای دا دعا وکړه چې اللهم اكفنيهم بما شئت اے الله ته زما د پاره د خلکو نه کافی شي زما مدد وکي الله تعالی په یو زلزلہ راوستا او یو هوا په راوستله او دا څومره کسان چې ودتلی دا ټول دغه نه لا راوغورځل الله تعالی د حفاظت وکړه د به چته هجرت نه کچته دا نه بس الله تعالی او ته بزر کې دا واچول چې ورځه بادشاہ د ډارک رو مو ورغه حق بادشاہ حیران شو چې زم فوجان یو الله تبا کړ زما رب هغه غر کړ خلق پوه شو چې چل خوشتا بادشاہ جاهل نه پویده بادشاہ سره 50 کسان نور کړل فوجان چې دا په کشته کې نه و چې کله سمندر منځ ته ورسېږي سمندر منځ کې ورګزار کوي زمیان یو خري او غرق شیلته خلاص شو تینا ته مونږ له نقصان را ورسا و چې کله کشته کې نه استل او سمندر ته روان شو او سمندر منځ ته ورسېد د بيد الله تعالی نه سوال وکړه الله مکفنیهم بما شئت نو الله تعالی په سخت هوا او طوفان راوسته او الله تعالی څومره کسان ورسرو غ ظالمان د ظالم بادشاہ ملګری هغه ټول الله تعالی په وبو کې غرق کړ د طبيعت الله تعالی حفاظت وکړ او الله تعالی روغ جوړ سالم د بادشاہ مخ ته راوسته بادشاہ حیران شي تاسو چل دی ماشوم عبد الله بن تامر بادشاہ ته ویل ته مانه شي وجلې زبته یو چل اوخه او هغه چل دا ټول خلق برا جمع کی څومره قبایل عرب دي او زما چې کوم دا غشي دي دینه به یو غشي راوالي او ته به داسې چې بسم الله رب الغلام بسم الله رب الغلام بوي او غشي براکاږي او زه به ولګېږم او زه به شهید شمه کله نه علاوه زما اسم ته نشي کولی بادشاہ جاهل او قمقلو هغه د قشان وکړل ټول خلک راوغتل چې دا عبرت به خلک والی دی الته ودراو او د غشونه یو غش راواخست خلک ورته ګوري او چې کله غش راواخست او دا کلنده کې خود او چې کله راکاګ دا کلمات ویل چې بسم الله رب الغلام خلکو دا واوریدل چوکته په تندی ولګي دا په تندی باندې راس کې خود ولګي دا شهید شو مجلس ختم شو خلکو زړونو کې سوچ راغی چې مسله خو جدا ده دا ماشوم چې کوم دا په حق باندې او د چې کوم رب دی غیر غیرتی ذات دی ګوره یو خو بلا ختم کړه بل خلکو ته دمونه واچول الله شفا ورکړه بل هغه پندوق کسان چې غر ته تری هغه په الله غر کړل به کشتی کې وغه الله غر کړل او به د غشینه یو غش او د رب نوم په واخست به دا ولګید نو خلکو یو आवाज وکړي چې مونږ ایمان راوړې پر رب د غلام باندې بادشاہ څنګه یری د قشانو شو ټول خلک نصارا شو نصرانیت دین باندې شو ایمان والا بیرانی ولا او د اغوی د لارو مخته خندقونه کنلیو
او هغه کې اور بل کړو او تپوس به کاوه چې په کم دین باندې او کم دین قبله که څوک به د بادشاہ په دین باندې هغه پرې خود او څوک بچي د ماشوم په دینو هغه نوجوان په دین او نصرانیت باندې بو هغه به هغه ته ورځاوه